زما پر یو اعتراض لري بیا عمر فاروق سے معافی نه وغوښتې بیا هغه رضا شوه. دا غزوه وه. دا ان شاء الله سورۃ احزاب را روان دی، هغه کې دا واقعه تفصیلی بیان شي. او مجمل هغه مقصدی ځای نه داو چې د شپې دوی لاسلیک بند کړو، مات کړو. زنانو چې هغه اختلاړې په دې زنانو کې مشره چې وا بیبي صفیه رضی الله عنها د نبی اسلام ترور د حمزه سے خور وا په قلا کې مشرک وا. حسان ابن ثابت سے په زنانو باندې پیردار مقرر. اخوانا جاسوس او رولې غلو چې د قلاګانو ته ورشي چې دې کې ناری ندي که زنانه دي. که زنانه جنگ شروع کوو که ناری نه یو ګوري چې لګ دي که زیات. جاسوس شرانز دې کېدنو صفیه بیبي حسان ابن ثابت رضی الله عنه ته وویل چې سړی ما ته جاسوس ښکاري او ما ته داسې القا کېږي چې بني قریظه وعده ما ته کړې ده، دا چې نږدې راشي دا ونیسه مړې کا نایب ویری. حسان ابن ثابت سره دا جرأت ونه کړ. بیبي صفیه رضی الله عنها خپل لوی کوټه ځان سره واخیست، د قلا دروازې خواته پټه ودرېده. دا جاسوس چې د مخه کې تېرېده وږي خې چې دننه ګونګوسې شور شته که نشته، دروازې نه پسې وروته چې په دې ځي وواله کافر مرداد بېرته راګنه شو. وی ورشه اوس ته نسک را پرېږده چې دلته په بام کېدم چې بني قریظه ویرېږي را نشي من را روان دي در باندې. حسان ابن ثابت سره دا جرأت ونه کړ. بیا دا بیبي خپله لاړه په چاړه باندې راغه سک پرېږه، غیرتمند زنانه دي، هغه یې پرېږه او هغه یې راوړه په باندې کې. بني قریظه چې دا حال وکړه او دلته ولکه چې لویه چاونۍ پرته ده د سره په دیاله لاسلیک یې مات کړ، څه فایده ورته ونه کړه. نو ایبسطو الیکم ایدیهم قصد کړو بني قریظه وعده ماته کړې وه، خو فکف ایدیهم عنکم لاسونه ستاسو نه خدای تعالی بند کړل، په زړونو کې روح واچو ورته وعده ماته شو، څه فایده یې ونه کړه. دا هغې ته اشاره. دویم مفسرین وایي چې اشاره دې ته ده چې دا غزوه د خندق خلاصه شوه، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم غسل کو، وجری په ګردونو غسل کړو، سر مبارک ګمنځولو، دا نیم خیاړه کې ګمنځ کړو، دا چا پړخ پاتیو. نو هغه کوم غسل خانه کې پرده لګېدلې او پرده کې یو سوره و، دې سوره کې چې وکتل د مسجد نبوي په دروازه کې پسپین اس باندې جبرئیل علیه السلام سور دی او توره چولې ده او غش ور سره دی. نبی علیہ السلام ورته ویل چې بیا څه مسله ده؟ وی چې مونږه فرشتو لا تور نه دی خو تاسو پیغمبرانو صلا کې خدا تاسو کې خدا. وی امر د څه شي دی؟ وی امر د دې چې بني قریظه او شپې وعده ما ته کړی دا خدای تعالی را لېږلې م چې نبی علیہ السلام ته وایا چې احزاب تختیدلی وی راغي غصو بدل دی نه واخله ورشه باندې یا اعلان کړه جهاد زلالم ترازه را پسې. جبرئیل علیہ السلام پاس باندې سور شو، میکائیل علیہ السلام امر سره په سورس باندې وغه. نبی علیہ السلام راوه تمازیګر مونږ ته ټیم پاتیو، وی ټول به منځونه په بني قریظه کې کوي، امر دی. فلار خلق روانو تیز تیز وډله ودرې د مونږ کولو، بخاری شریف کې حدیث. انور ورته تاسو د امر مخالفت کوي، نبی علیہ السلام چې بني قریظه کې وای کوي، هغه ورته د محبوب مقصد دار چې کور کې مو پاتې کیږي jihad تلاش. دا خو نه چې په لار مونږ نه کیږي، دا ګور هغه قیاس ته په مقابله د حدیث کې، دا مقابله نه وي، دا د حدیث صحیح محمل لته ویلي چې رسول الله د امر مقصد دا دی چې تاسو مو پاتې کېږئ لاش. مونږ روان یو ولاره د مازیګر مونږ کو لاره کې چانه پښتنه وکړه یو بیبي نه چې مخ کې څوک تاونه لیدل زنانه وا، هغه ورته وی چې مخ کې خو یو سپینس باندې یو کس سور یو په سورس سور. ودا جبرئیل علیہ السلام دی او میکائیل علیہ السلام دی رسول الله. صحابه کرامو ته ویل چې جلتی کوي راځي. بیا دوی ورسېد، هغه محاصره کړل، شل ورځې محاصره وو. بیا هغه وی چې دې ته غزوه بني قریظه وایي، دا د غزوه خندق پسې متصله شوې ده. بیا هغه بلخانه کیو، نو ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ دا هم بني قریظه ونه بره پر بلخانه یو مشر اخکارشه ابو لبابه سره کوي چې مونږ ختم شوی تسلیمیږو، خو ته ووایه چې څه رایا ده مونږ سره څه معامله کوي. نو هغه ورته په دې ګوته داسې اشاره وکړه چې د علالي کار در سره کوي. چا نبی علیہ السلام ته وویل چې ابو لبابه خلک تسلیمېدل، خو ابو لبابه داسې خبره کړې
بیا چې ابو لبابه مجلس ته راغی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک کې خفګان اشعار ولیدل. جهاد پرې خو دشت مدینه منورې ته را لورګانې وړي وړي هغې ته پړي ورکړه ویرا شیما د مسجد نبوي پستنې پورې وتاړه. ما یو کار کړی دی امام رسول الله خفه شوی دی تر څو پورې چې نبی رسول الله رانه شي په خپل زما پړي خلاص نه کی هغه پورې به ما ته نو براوړی نه به خوراک راوړي. ابو لبابه ځان وتړلو رضی الله تعالی عنہ. بیا چې کله نبی علیہ السلام راغی ګوري چې ابو لبابه سره په پړو تړل شوی وې څه چل کړه ابو لبابه چا ورته قصه وکړه بیا ورته وخندل هغه غوټي او پړي ته خپل خلاص کړ. مشایخ ته مریدان کله د خفغان په صورت کې ځان په پړي تړي دا واځي خلک په تانه لګي د اصل د ابو لبابه د عمل نه ثابت دی. نبی علیہ السلام د خفغان په ټیم کې غزان په پړي تړلې دي. دا وسم کا حاجیان تو تلی یا تاسو لار شي روضی مبارک سره واستنه د پاغي لیکل شي برجې د اسطوانه الحراسه دلته د رسول الله مبارک ته رادار ولا یو بل استنه د پاغي لیکل شي اسطوانه ابي لبابا دا اسطوانه ابي لبابا پورې ابو لبابا سره ځان تړلې او دا استنه د مسجد وسم برجې دا په لیکل شي اسطوانه ابي لبابا. نږدې غزوه کې بیا غي اعلان وکړ چې زموږ مشر سعد دی رضی الله عنه هغه د خندق غزا کې غشه خړلې او زخمی وو. وی چې سعد صاحب دراشي فیصله دی هغه زموږ په خوانه مشر دی موږ هغه خبره مانو. حضرت سعد صاحب نبی علیہ السلام راوغختو چرای ولې خو مدینه منوره کې چراغ نبی علیہ السلام صاحب کرام توی قوم ول سیدکم سردار قفات سے گئی دا د قبیله مشهور چکین استا وی چې داستا قومیان وای چې دغه فیصله کوي مونږه مانو وی زما فیصله غوړي اخو ډېر د منشوي مو په اسلام کې ډېر کلکو وی زما فیصله دار چې چا ایمان راوړ خلاص چا که ایمان رانه الکان غلامان کې خزي وینځي کې مالی تقسیم کې نوجوانانو ټول حلال نبی علیہ السلام ډېر خوشاله شو په فیصله. حضرت جبرئیل علیہ السلام راغی او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وی چې نن حضرت صاحب سے چې کومه فیصله کړې دا فیصله رب ذوالجلال هم کړې و چې دا سې دی وشي. بیا هغه چې را کوزیدل چا به ایمان راوړو خلاصو الکان غلامان شو خزي وینځي شمالي تقسیم شو او اختلاف در روایاتو ده خصوص پغنیم سوا سو کو نیم سوا سو کم زیات یادای چې دومره کسان مصر په کفر باندې او هغه په حلال کړه من قرزو کې دل تلابی تسلیم شوی نه وو لیلا تسلیم نو د دیوال په خوا کې محاصره و دیوالونه بند کړي سو تور خطه نشو دیوالونو په دی خوا کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ولاړو پاس نه یو يهودي راغی بني قریظهونه او هغه د جرن دی پل لازم دی پل نه غټو دا غټ راخسته د پاس نه رسول الله مبارک را ورځي جبرئیل السلام ورته راغی وی دې زینه لری شه. نو باج مفسرین وایي چې زهم قوم یبسط الیکم ایدیهم دا عمرو ابن جحاش دې د بني قریظهونه چې کانه په نبی رسول الله را ورځولو فکف ایدیهم عنکم تاسو ته وحی پیغمبر اسلام ته وکړه دې زینه لری کړی. بیا کان هغه غرزولم دي دوه کسان په زخمین شوی دي کله لوی جماعت دلل ته ولاړه کدا را غرزیدل نو ډیر کسان مشهدان شوی دي ته اشاره ده. حضرت صادق رضی الله عنه لاړو نبی علیہ السلام ورته وی چې تکور ته ځین ملمانه دي ډیری راځي مسجد کې بخیمه ورته وی تداوی به ولته کی جماعت کې بفروتو زخمی وو. رسول الله مبارک وی ني مشقوا تهجد ټیم چې ماته جبرئیل علیہ السلام راغی او ویل چې دا بهر په مسجد کې شهید څوک دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې خو سعد دی ژوندی دی خو شهید نه دی.
وینه را شهید څوک دی؟ عائشہ کی روایت کې چې دومره رسول الله مبارک ور خطا شو چې صادر ته پاتې شو په منډه راووت. ګوري چې زالو زخمونه تازه شوي دي، وینه د خیمې نه بهر ته وتلې ده چې په ورنونه ورته تازه ته نه روح تللی وفات شوی. جبريل علیہ السلام راغی، ویما پختن نبی لپاره کوله چې کله د ساعت سره روح واخیستل شي. وګورئ اسمانونو کې ټول دروازې کولاوي او هر دروازه کې فرشتي ولاړې وي او د ساعت سره روح ته مرحبا ویلا. هر دروازې والا چغې والی چې زمون په دروازه اراده نه کوي. او اهتز له عرش الرحمن، خدای تعالی عرش د ډېر خوشالۍ نه زنګېدو خوځېدو د روح شکله خاصل کېدو. جنازې ته دومره فرشتي راغلي وي چې نبی علیہ السلام د پنجو باندې روان ساته پښتنه وکړه. وی دومره فرشتګان راغلي چې د مدینه منورې فضا او ځمکه یې نیولې ده، د قدم خروجه ورکې نشته. یا پدې کې هغه د عمرو بن جحاش د کان راغلولو ته اشاره ده چې فکف ایدیهم عنکم ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل. خامخا بالتاكيد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل. دا ربط د وعده کې دی. ال توعده د مؤمنین او ال توعده د اهل کتاب و. خدا اوس دې لپاره قصه بیانې چې هغه د میثاق مخالفت کړي او ست تعذيبات پر راغلي. تاسو مخالفت نه کړئ. خامخا بالتاکید خصو خدای تعالی وعده د بنی اسرائیل نه په تورات کې چې الله یعبد الا الله ولا یشرک به شیئا. وبعثنا اورا پر تکړی ودرولې موږ د دوی نه 12 نقيبا 12 ضامنان. نقيب په معنا د کبیر القوم سره دی، د قوم مشر. نو نقبا ضامنان ته یو معنا او سرداران. دای 12 قبیلو ځکه د یعقوب علی السلام 12 ضامن او هر زوی نه قبیله جوړوا. دا اولاد د روئیلنا شمعون ابن رکوب زامن نه مشهور، او دا اولاد د شمعون شرقوت ابن حوریو. دا اولاد د یهوزانا کالب ابن یقناو. دا اولاد د ساحرنا یوغل ابن یوسف. دا اولاد د افرایم یوشع ابن نون علیہ السلام. دا اولاد د بنیامین یلزا ابن رکو. دا اولاد د ربالنا کرابیل ابن سؤاو. دا اولاد د منشانا کدیر ابن شوشاو. دا اولاد د دان عمائل ابن کسل. دا اولاد د شیرنا ستور ابن میخائیل. دا اولاد د نفتالنا یوحنا ابن رقوشاو. او دولسم ابن موخی. دا زمانا رواساو. وقال الله ویلو خوی تعالی دی لرانی ما کن غتا سرائیوان زما معیت بتا سر پا امداد و نصرت کیوی خو زما معیت مشروط بشرائط تے. شرط واللہ لئن اقمتم الصلاة کچرتا مولتا سی منزن لرا نبی بزما امداد تاسو سروی او کچرتا اقامت الصلاة کی نقصان را غی امداد بمثل بیگی. دویم شرطا لئن آتیتم الزکاة. دریم شرطا وامنتم برسولین. سلورم شرطا وعزرتموه تاسو عظمتموه تعظیم در رسولم کو. یو ایمان در رسول لے
او بل تعظیم رسول دی. ایمان بغیر د تعظیم نه مقبول نه دی. یو سړی وي آمنت بالله خو عظمت په زړه کې د انبیاء نشته دی، دا ایمان مقبول نه دی، دا ایمان د منافق دی. بیا وتوقروه وتعذروه، تاسو به توقیر او تعظیم د نبی علیہ السلام کوئ، دا ضروري شی دی. نه هم چې پاره کې د توقیر متعلق نور آیتونم راضی. آیت نمبر سورۃ اعراف آیت نمبر 155 تلار شي. فالذین آمنوا به آیت نیمه تراشی الذین یتبعون رسول النبی الامی وسط تراشی فالذین آمنوا به هغه چې ایمان راوړل په نبی علیہ السلام خو د ایمان سره سره وعذروه تعظیم د نبی علیہ السلام یې کړی دی، ونصروه امداد د دین نه کړی دی، واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. نو مفلح هغه څوک دی چې د ایمان سره تعظیم د نبی علیہ السلام کوي، عقیده د عظمت ورته ساتي. عقیده د عظمت دا چې تمام کائنات کې به رسول الله مثل نه غني، دا مثل به څوک نه وي. او دا چې وي ما غوندې دی دغه ټکي عقیده د عظمت نشي. بعضو کتابونو کې لیکلي مشرور و قدر کوي او بس. دا عقیده د عظمت چې نه لري. نبی علیہ السلام چې صوم الوصال وکړ، صحابه هم صوم الوصال وکړ. روایت ابو داود دی تاسو ولې کړی، تاسو وکړه وی انکم لستم کمثلی، تاسو ما غوندې نه یې. په نور کتابونو نه الانوار خو در سره دی کنه، هلته دا حدیث په دې الفاظو نقل دی چې ایکم مثلی، کم یو تاسو ما غوندې دی، یو هم درکې ما غوندې نشته. نو دا مثلیت کیفیت کی د رسول الله مبارک په شان نشته، په ذات کې نشته دی. د رسول الله مبارک د سترګو کمال ته بل چا کمال ورسته چې داغه د دنیا نه قبر لیدو، جنت لیدو، جهنم لیدو، نو کوم ځای ستاسو داغه د وګونو کمال ته بل چا کمال ورسی چې خبر صاحب 420 کیلومتر الله مبلغ سلام الی رسول الله وای السلام علیک یا رسول الله وای، او نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې وعلیک السلام جواب ورکړي. ستاسو غوږم دومره کار کوي. دا ذات کیم د رسول الله مثل نشته. اگر مثلیت چې راځي قل انما انا بشر مثلکم، لاغي معنا دا ده چې ما فرشتہ ما غنئ، زه بشر یم، مور پلار نه پیدا یم. ام مثلیت په بشریت کې ده، په دې کې نه دی چې ګینه داغان یعنی مطلب پاندامونو کې دی چې یو خلل رمو یو دوسترګي په دې شکل کې اندامونو د بشر کې تاسو باندې نور ذاتن او کیفن کمن او کیفن رسول الله مبارک چې کوم دی ځان سبا مثل نه غاڼي. ته پنځپيري تدا سی وای ته د هندو غوندې څومره خپکی نو دې چې د هندو غوندې کین وی خفا دی او رسول الله دې رضان غوندې کوي خوشاله دی. نو عقیده د عظمت پورې خاطر ضروري خبره، صرف ایمان خو منافقم لري، عقیده د عظمت نه لري. هغه ایمان به مقبول عند الله چې عقیده د عظمت ورسره. وامنتم برسولی وعزرتموه اے عظمتموه. ابو عبیدہ بن قتیبہ مانا دا عظمتموه کئی تعظیم کوئی تاس، یا اعنتموه ونصرتموه. ابن عباس سردا مانا کئی واقرضتم اللہ اے ولئن اقرضتم اللہ معیت زما بتا سرے کچرین قرض ورکوئی تاس خدای تعالی تا قرض حسن، یا اقرض عباد اللہ دے یا خرچہ دا پا سبیل اللہ کی نفلی اغا انفاق مالی توئی جہاد مالی. لو کفرن انکم سیئاتکم ندا لئن دا انی معکم لئن اقمتم دا او دا لنگی لئن اقمتم لو کفرن انکم سیئاتکم ولو ادخلنکم جنات تجری من تحت الانہار فمن کفر بعد ذلك الميثاق منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم پس سبب د ماتوال دی وعدو قل لرا لعناهم وعذبناهم بالجزيه، من دی معذب له جزيه سرا او اگرزول منزون دی قاسیه سخت.
وحال کون نبی کی چری تحریف کی تغییر ور کی کلمه لر مواضعه ونسو او پری خود دی حزن حسا دا هغه تنزل کړو چې په نور کړی شوی دوی لر به پاره باندې په تورات کې لوی برخه متروک العمل کړه کم چې تورات کې په اتباع د نبی رسول الله اوامر ټول پری خودل اے محبوب علیک السلام ولا تزال ہمیشہ بیت تطلعو اطلاع حاصلے ابن عباس سے بیتا علم کوئی گے با علم بلری علم بلت حاصلی گی علا قائنت منہم فخینت دریبان دے اللہ قلیل منہم لکہ بنی قریضو چی خینتو کا فاعفو عنہم عفک وددینا واسفح او یاراز کوا دا منسوخ دے پیتن رسید سرا ان اللہ يحب المحسنین ومن الذين وبعض كسرنا قالوا چوا اننا نصارى وتنصارى زکوي اجداد ناصرین دی عیسی علیہ السلام په قريه د ناصره کې وخت تر کړو اننا نصارى اخذنا ميثاقهم بعض كسرنا چوا موږ نصرانیان یو موږ خصو وعده لري په انجیل کې په اتباع نبی علیہ السلام فنسو پس یاد وستین ترکو پر خود دی حزن بعضی برخه دا هغه څنګه چې پنور کولې شو دوی ته پاره په انجیل کې چې اتباع نبی عليه السلام او رد پشرکو فاغرینا پسواچوم پمن زهود نصرانیانو کې العداوان دشمنی یا خپل عیسویانو خپل جماعتونو کې دشمنی والبغضاء عداوت چې کوم نه ظاهرا والبغضاء او بغض قلبی لا یوم القیامه دي خپل کوم جوړ نه دي وسوف ينبئهم خبر بور کې دي تبارک تعالی بما كان يصنعون چې خیانت او مخالفت او کتمان حق دی عداوت او بغضاء یا اهل الكتاب دا باب ثانی د حصہ اول ایت نمبر 41 پورې یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر تراغیزی ادی باب کې اول ترغیب د طاعت الرسول لرا ایت نمبر 1515 کې بیا رد د شرک باندې پدې چې عیسی علیہ السلام ته ابن الله مو وایي ان الله المسيح مریم باندې رد ده بیا نقل د يهود چې چا کړه داغي سزاګانې یو بنی اسرائیل کړو نو داغي واقعا بیان شي په دشترتیه کې دی پراتو دویم قابل کړو په قتل ضرور خپل سرا پاغم خیرت راغلو او دارنګي حکم د جهاد او تخفیفات اخروی دی خلاصه یا اهل الكتاب قد جاءكم بالتاكيد راغل تاسو رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم چواجه کی تاسو ته ډیرا چوي تاسو ته خو نه چپټول من کتاب چې صفات د نبی عليه السلام دی وي ته نظر جن دی ويعفو يتركو او پرېګديان کثیرن دی راغنه بیانای قد جاءكم بالتاكيد راغل تاسو من الله تعالی تعالی نور چې نبی عليه السلام دی دا رائے د امام قتاده دا وکتاب مبین مبین حلال و حرام دی چې قران کریم دی یهدی به الله ہدایت کوي په دغه نبی علیہ السلام او قران کریم خدای تعالی چاته هدایت کوي من تبع هغه چاته چې اتباع کړي دوانه درځه مندې د باری تعالی ای سبب رضوانه چې خپل عقیده توحید دی او اتباع نبی علیہ السلام دا چې هدایت کوي رب کریم متبع رضوان الله تعالی د سشي هدایت کوي سبول السلام سبول السلام سلام هو الله نو الله رب تعالی دین اسلامی شو یا مراد سبول السلام نا سلام نا زید سلامتی مراد دې چې جنت ته لا رب جنت او باسدیل من الظلمات الى النور باذن جامر وتوفیقی ويهديهم الى صراط مستقيم سبل قران کریم کی کله په معنا د طاعت راځي ينفقون اموالهم في سبيل الله في طاعت الله کله سبل په معنا د بلاغ راځي من استطاع الیه سبیلا بلاغا رسیدو کله سبل په معنا د مخرج راځي فضلوا فليستطيعون سبيلا مخرجا کله سبل په معنا د مسلک راځي وساء سبيلا ساء مسلکا کله سبل په معنا د بانی او د علت راځي فلا تبغوا عليهن سبيلا اي عللا کله سبل په معنا د دین راځي ويتبع غیر سبيل المؤمنين غیر دین المؤمنين کله سبل په معنا د هدایت راځي ومن يضلل الله فما له من سبيل من هدايه
کله سبل په معنا د حجت راځي لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ننتر حجتا کله سبیل په معنا طریق راځي عسى ربي ان يهديني سواء السبيل بل تملار مراد او یا مراد دین دې هغه ولا معنا شو کله سبل په معنا د عدوان وي فاولئک ما علی من سبیل من عدوان کله سبل په معنا د ملت راځي قل هذه سبیل ادعو الى الله على بصیرة اے ملتي کله سبل په معنا د اسم ګناه راځي مال المحسنین من سبیلا من اسم یا ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيلا لا گناه دلته مراد دین شو یا لارا لقد كفر الذين خافوا بالتاكيد کفر کړه کسانو چې وایي ان الله المسيح ابن مريم دا مقاله ده یعقوبی فقیوا قل ورته وای فمن يملك سوق ملکیت لري من الله شيئا من عذاب الله سوق مالک دې چې د فک شيئا من عذاب الله مالک نشته ول فمن يملك ان يدفع شيئا من عذاب الله ان ارادك ارادو کی باری تعالی دا چې یهلک وفات کی مسیح ابن مریم علیہ السلام او امه مردد رب کریم ورته حالات وی ہوتے موایا په خدای تعالی د عیسی علیہ السلام ادب ضروری نه دی حکم او تا ضرور دی موتا ضرور دی ټول قران کریم کې چې رسول الله نام راغلی دا صلی الله علیه وسلم ورسره یو ذکر نظر راغلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نه دی ولی پاغه باندې رسول الله مبارک ادب ضروری خو نه دی وای کنه هغه بنده محمد आवाज مرتکول شي یا ایها المزمل یا ایها المدثر یا موسی یا عیسی ابوی وتبد سنوي چې موسی او عیسی تبوي علیک السلام دا ستاره پاره ده ته نه تحت لندي لار بزوي ته وای کنه چې زید نیمیږي زیدا او کله خپل زید نیمیږي زوی ورته وای زیدا او به دې ده کنه خطه خلق ببرتا دا د الفاظ دا خو د عیسویانو رب کریم غصه ده هغه د ابن الله ویلې بار بار اصلاح کوي دینه سمېږي نو وای کزو عیسی علیہ السلام وفات کما او مور ملکم نو سو کرا نخلاصولی شي نو کدا خالق و ابن الله و هو الله و نو د باندې مرګ نه راتلې مو ورته معبود مو وای غصه د عیسویان تا دلته لفظ د هلاک وای ته ویلې دې دی وای مراد د هلاک نه مرګ دی وفات موږ بر کلی معنا ان اراد يهلك المسيح ابن مريم وامه چې وفات یې سید مریم علیہ السلام مور ده ومن في الارض جميعا کاراده ولري نو فمن يملك من الله شيئا سوق به مالک شر دې چې د پګو کی ولله ملک السماوات والارض وما بينهما قدرت تام دی يخلق ما يشاء نو بس عیسی علیہ السلام پیدا کړ بغیر عبد چا څه کار دی والله على كل شيء قدير وَيَهُودِيَانُ وَنَصْرَانِيَانُ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ مونږ د خدای تعالی زامن یو او مونږ یې محبوبان یو یعنی دا به ویل چې نحنو علی دین الله کانبیاء ابنائه واحبائه یا ورته د سګران یو قل ورته وی فلما يعذبكم ولعذاب درکې تاسو تبید نوبکم لك عبادت العجل وغیرہ بل انتم بلکې تاسو چې بشر ممن خلقا هغه مخلوق نه چې پیدا کړي بای تعالی هغه شانتا سم بشری بخنه کې رب کریم لمن یشاء و يعذب من یشاء ولله ملك السماوات والارض ما بينهما واليه المصير یا اهل الكتاب قد جاءكم بالتاكيد راغله تاسو رسولنا یبین چې واضح کوي تاسو لپاره احکامات علا فترة من الرسل فزمن د انقطاع کې من الرسل د رسولنا د څه وخت راغی چې رسول قطع شویو کراهیتن تقولوا د کراهیت د دین چې به بتا سو وای چې ما جاء نو راغلی مون تمن بشیر ولا نذیر دیو جن راغی ګلی باندې تعالی ته پته و چې څوک ایمان اوري څوک نه اوري فقد جاءكم بشیر و نذیر والله على كل شيء قدير فترت رسول چونو ابن
عباس سے وی شپږ سوه کاله او قتاده سے وی 1560 کاله چې پیغمبر نو راغلی. مجاهد سے وی چې 400 او صد پاسه 10 کاله او عطا ابن صاحب وی 1540 کاله او یو روایت ابن عباس سردا چې 1598 کاله. دا نو چې عیسی علیہ السلام راغی نو د عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام من کې اختلاف د روایت دی، خو یو قول دا دی چې ولسته وکاله تیر شي. خدا ولسته وکاله زمن د فترت د رسول نو پمن کې زر پیغمبران نور راغلي نو موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام په دین نه رسول بوا انقطاع د وحی نو. کله چې عیسی علیہ السلام راغی داغه نه بعد بقولن درې پیغمبران رااله او بقولن څلور رااله. یو په هغه دور کې چراغه هغه دوه کسان سورۃ یاسین کې چراجی مونږ ورولېګل دوی داغه تکذیب وکړ. حضرت استاد یو دعاغو فعززناه بثالث دا دریم شو. او څلورم خالد ابن سنانو کوم چې نبی علیہ السلام فرمایي چې نبی ضيعه قومه دا یو پیغمبر خپل قوم د ضایع کا راویني او شهید کو به په یو کوی کې واچولو. نو اصحاب الرس کې یو دا چې قوم د شعیب علیہ السلام دی، یو تعویل دا چې دا قوم د خالد ابن سنان دی چې دا پاوی به عذاب راغی چې خپل پیغمبر په کوی کې غرزولو. دا څلور رااله به فترت د وحش بیا نور خپل وحی رسول ختم شو. بیا د شپږ سوه کاله 1560 1598 کاله هغه نه بعد نبی علیہ السلام راغی نو ځکه وی چې علا فترت من الرسل. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ رَوْحِهَا كَيْ موسی علیہ السلام قوم قلتا اے قوم زما اذكروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم ذکر گردولی پتاسو کې فیکم معنا منکم انبیاء وجعلکم گردولی تاسو لر ملوکن بادشاہان بعد ما کنتم ممالک فرعون رستر دین چې مملوکانی ملوک درنه جوړ کړل. یا هر یو په خپل کور کې مالک او روټي به تیار راتله بادشاہ غنی منو سلوا زوجو خادم او دا ور سره یا حقیقت سلطنت مراد ده. وآتاکم درکړی تاسو تما هغه انعامات لم یؤتی چې نه دی ورکړي خدای تعالی احد یو کس من العالمین د عالمنا یو تن دی د عالم د زمانه استاسنا. یا مراد کثرت د انبیاء د چې یو تمور کړی شي نه دي. اے قوم زما داخل خزمه کې مقدس لرا التي كتب الله لكم چې مقرر کړی تاسو لپاره خدای تعالی یا امر کړی خدای تعالی تاسو ته جهاد دای باندې. مراد د دین څه شی دی؟ یا په بیت المقدس دی دا راځه پتا ده. یا ورنه مراد شام نه دا د مجاهد سے برای دا. یا ورنه مراد کوئی تور دے دا ابن عباس سے برای دا او اریحا دا. یا مراد اریحا دا زجاج سے قول لے یا دمشق و فلسطین میں مختلف اقوال. ولا ترتدوا على ادبارکم ما پس کې پشاګان خلیفتن قلوبو کبل فرض واپس شوي او بغرزيږي خاسرین مغبونین. او ورته قومین یا موسی علیہ السلام یقینا پدغه قوم کې قومن دغه تقریه کې یو قوم دی جبارینا لوی جابر قاتل دغه بقایا د عادیانو پرتوا د اولاد د عیسی ابن اسحاق علیہ السلام نو څوک هغه یادای او څوک د عادیانو بقیه یادای. اکثر پکې رومیان عوج العنق روایت هم دلته معروف دی. شاذ دی منکر دی خو بیا مفسرین ذکر کوي چې یو شخص پهلوان پکې و 3600 کال عمر یو او 3333 غزه داغه وګدواله د تنیو. شاذ منکر روایت دی دا مفسرین راوړي دي. بیا دې کسان مقرر کړ چې زیلار شي معلوماتو کې بیا راځي چلاړه د لوی تنی چوکته خپل کې مصلحتو کو چې حقیقت حال بنی اسرائیل ته ونوي کې یو بم جنگ کرانه شي ګوري دا خبره وو چاته نه کوي ګوري وی صحیح شدا ال بنوي خبره پټ کړه سره دالس کرالو لسوالو راس کارا کدلتا ادولس نقیبان تلیو لسو راس کارا کج ګوري قدم وانه کړی دومره جبارین دي چې برابر ووم کې
دو پکې چې دو کسان یوشع بن نون علیہ السلام او کالب بن یوقنا دې دوړ ورتوي قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخل عليهم الباب راځي خو تعالی امداد کوي مې ریږي وی یا موسی انک یا قوما جبارینا وان لن ندخل یقینا من هرگز بداخل نشد قریتا تر دې یخرجوا منها چدا جبارین اوذر دې قرینا چدی وتنی منورو فإن يخرجوا كتر دې وت منها دې قرینا فإنا داخلون بمن دنران غن وردن کیدن کیو بیا دنران غن وردن کیو خو دې وزي بیا راځيان دي قال رجلان وې دو کسان چې یوشع بن نون علیہ السلام نے او کالب بن یوقنا دے دا د مجاهد سے قول یا دو کسان هغه چې جبارینو اسلام راوړل دا دولت سلاله دو جبارینو په اسلام راوړل هغه دوالو وی من الذين دای کساننا یخافون الله چې رضل الله تعالی نا من الذين يخافون الله انعم الله صفت ثانی رین او دو کسان من الذين يخافون ومن الذين انعم الله عليهما بالاسلام چې نعام کړو هو تعالی په دې باندې په اسلام سره او یا په یقین سره می دوی دا یو تعویل نو دا من الذين يخافون الله ومن الذين انعم الله عليهما دا پاوی کیو بل تعویل وی دو کسانو دا دوا زامینینو دا څوک دا هغه کسانو یخافون الجبارین چې جباریان نه ریدل یعنی دې دوه شو کې دو کسان چې نور د جباریان نه ریدل دوی نه ریدل دې دوه ویل چې دوی باندې خدای تعالی انعام کړو دی ویل چې ادخلوا عليهم الباب په دروازه په وردن نشي فإذا دخلتم کله چې وردن نشي تاسو په دې باندې نه په دروازه باندې فإنكم غالبون عليهم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فافعلوا وی دی موسی علیہ السلام ان لن ندخل ابدا یقینا من هرگز بداخل نشو دی خاری تا بدل بد پورے ما دامو فی ترسو چې جبارین پدې کې فذهب پسلا شانت تو وربک او سردار ستا چې هارون علیہ السلام نے سید ستا یا وربک لا شت او معین او مربی ستا چې رب کریم دل سر مرګره شي فقاتلا پسو جنگے گیا ان ها هنا قاعدون من بدل تر نران غند ناسیو من بدل تا ناسیو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په غزوه بدر کې وویل چې تاسو ما سره jihad کوي کنه یو صحابي نو جوانو د انصاریانو اول صدیق سے پاتې دا چې او مونږ تیاری قربانای تا وتکینا ته مهاجری وطن راوته ته خلاصم jihad کې انصاریان نو مقصد دی وای نه خواهی کې نه عمر سے پاس ویتم کې نه انصاریان پوه شو چې مونږ یادای یو نوجوان را پاسې دا یا رسول الله علیه السلام مونږ د موسی علیه السلام امتیان نه یو چاغه وتویل چې فذهبن تو ربک فقاتلا انها هنا قاعدون مونږ استا امتیان یو مونږ بتانه مخکم جنگیږو شاتبم جنگیږو خیفام جنگیږو چفتم جنگیږو راوی وایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دومره خوشحال شو چې دا مخ مبارک د ګلاب د ګل غوندې وړګي چې و پړقېدو وی هر یو زمونږ ارمانو که چې کاش دا مقوله محبوب ته مونږ کړې وې قال ربي موسی علیہ السلام رب زمون انی یقینا ذچم لا املک الا نفسی ملکیت نلر مگر پزان باندې واقعي پرور خپل باندې پدې می قدرت ده ففرق فجدائی راولا یعنی فقد فیصلہ وکا بیننا و پمن زمن کے ومن دا قوم فاسقینو کے چدا فاسق دی تارکین دا جہاد دی جہاد فرض دے و ترکی فسق دے قال پسوی موسیٰ تعالی موسیٰ علیہ السلام تا اے موسیٰ علیہ السلام فإنها یقین دازمک چدا محرمت الدخول الیها دخول دیتا حرام کرده شده دے حرام کرده دے وطیبان 40 سنتن سلویخ کالا بس سلویخ کالا ودانور نسیم نا
او دوی تم یو ځای تا کم چلته و پراته ایتی نبوزی یتیهون فی الارض پالی کون ندی کی چه حیران بگرزیگی پزمک دتیه کی تیها تاہ یتیه تیہن و توہن پا مانا تحیر سرا دشترتیه ورتزکوی چه دا دی پکیلی ونشویو دا دی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی سور 9 ملو او گدد دا 10 ملو 10 ملو کدا جنو خواہ ولا کا کورنۍ ته پدې کې واچو دومره زه تنگ بشو منو سلوار کم پکیو او چې تنگ بشو ایران بو چې دې نوځي چرته لاړ شي مزل به وکړو کستړي بشو راځن ور سبا وکړو سبا به چې قتل د خپل خیمه په خوا کې وکړاتو وته ده پېښ سرګردان پکې سلويخ کاله پرې ځای کې پراتو دا چې موسی عليه السلام او هارون عليه السلام دې کې وکنا یو قولدار چې هغه تنه تلیو مرور ته بیا ورته رستوراله یو قولدار چې ناغیم ورکی دي فاغوی ته تکلیف نو ملو شوه دا تحیر په دوی باندې سزا وږي فلا تاسف فلا تحزن مخفك القوم الفاسقين قوم فاسقان باندې یعنی ډیر زر جلتا د دې د نجات دعا مغواړه په دې چې سلويخ کاله په دې غضب وختي حیران سرګردانې پکې وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. دا د حصے اولی د سورہ مائده چې پکې اکثر تحلیل دا ما حل الله تحریم دا ما حرم الله بیانېږي مشتمل دا سورۃ په حصتين باندې او حصہ اوله مشتمل او په 3 ابواب باندې دا باب ثانی د حصہ اول دی تر یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. دا شروع د یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم آیت نمبر 15 پدې کی ترغیب الى طاعت الرسول صلی الله علیه وسلم آیت نمبر 15 و 16 بیا رد پا شرکیاتو باندې په بلیغی طریقې باندې چې ناراد یهلک المسیح ابن مریم و امه ومن فی الارض جميعا. او دا غینه بعد بیان د ناقضین د عهد دی چې ناقض د عهد لره سزا ملاویږي په حیرت او تحیر باندې. یو په کې قصه د بنی اسرائیل او 13 شوا یتیهون فی الارض او دویم په تحیر د قابیل باندې چې اول موجب د قتل نو واقعات قابیل او د حابیل چې ورستو د واقعي د قوم بنی اسرائیل نه چې هغه د جهاد نه سرغړونه کړی او معذب ګرځیدلی او په حیرت او تحیر باندې چې انها محرمه علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض. په دې طریقه باندې ربط شي هغه هم ناقضین د عهد او قابیل د آدم علیہ السلام جو ناقض د عهد هغه معذب شو په حیرت باندې سلويخ کالا دین معذب شو په حیرت باندې یو کال ورور حابیل وجلو به توګه باندې ګرځولو د تدفین طریقه ورته یاد نه و چې دا څنګه دفن یو کال توګه ګرځولو یو کال بعد فبعث الله غرابا يبحث في الارض میرے پوښو چې هو دا خاصانه کار دی راځه قبر جوړ کو دا پکې واچ دینه مخ کې مړ نه شوې د دفن طریقه ورته یاد نه د ناقض د عهد معذب ګرځي په حیرت باندې. نو دلته واقعات قابیل او د حابیل ذکر کی د آدم علیہ السلام چونکه نور بچی پیدا شو
دغه الګ به دغه جنۍ سره نکاح روانه وه. بیا به دو نور جوړه پیدا شو. اگر که قتل نو ټول خورونه وو، خو چون کې نور مخلوق نو نور خلق نو، دوی د پاره د دې جواز و چې هغه جنۍ سره د الګ نکاح وکړي کوم چې په وخت ته د سره نه پیدا شي. نو قابل خور چې وا عقل ایمان میرا دا دواړه په یو خېټه یو حمل کې پیدا شو. او دا حابیل خور چې وا ولیوزان میرا دا دواړه یو ځای پیدا شو. آدم علیہ السلام دا نصیحت ورته وکړه چې قابل ته وویل ته به خور ولیوزا ته ورکې، او حابیل ته وویل ته به خپله خور قابل ته ورکې. مقابل ته ویل چې ته به خور حابیل ته ورکې، او حابیل ته ویل چې ته به خپله خور قابل ته ورکې. زه ځمه حج ته. هغه د حج په سفر کې روان شو. خور د قابل حسنا حسینه وا، او خور د حابیل چې وا هغه حسن نه لاره. قابل ورته ویل ستا دا خور حسینه نه ده، زما خور حسینه ده، دا زه نشم درکولی. په دې باندې سره نزاع راغله، او قابل په دې باندې ویل چې آدم علیه السلام راشي او ما دا حابیل وژلی نه وي، هسې نه چې دا معامله داسې وشي چې زما دا خور درته ورکړي. نو ویل دا نشم درکولی. حابیل ورته ویل راځه شرط به کېدو، قرباني به وکړو. د قرباني قبول هغه زمان کې دا و چې اور به راتلو، هغه به یې خوړه او سوځوله. نو ورته ویل چې زه شپونکین ګډان لرم او ته زمیندار غنم لري، ته غنم راوړه، زه به ګډ وچت. نو غونډۍ سر ته وخېژول، دعا یې وکړه که زه په حق یم زما قرباني قبوله که، او که دی په حق یې د قبوله. اور راغی ګډې اوچت. قابل ته نورم غصه راغله. قال لاقتلنك وزر وزن. حابیل ورته ویل مې وژنې. ویلې خدای تعالی ستا قرباني قبلې او زمانه قبلې. هغه ورته انما يتقبل الله من المتقين. ته متقین یې کنه. بیا هم که ته زما د وژنو ارادې لري نو زه تا نه وژنم، ته لاس راوږدې زه به نه در اوږدوم، ته به مبتلا پر اسم شي او زه به بخش. همغه و چې دی به قتل کړو. اعتشاذو کې دا راځي چې دی په قتل هم نه پوهېده، ځکه قتل لا شوی نه و. شیطان راغی د کارغه په شکل اول ځل. دا رستو چې راغلي په بعث الله غرابا دا فرشتګان دي، یا عام کارغه دي یا فرشتي دي، متمثل په دې شکل باندې. په دین مخکې چې د مرګ چل ورخی نو شیطان راغی. د کارغه په شکل باندې دورالل ډېر کارغان ورسره نور. دا یو کارغه داسې څملولو، انور په دې خپلو ټونګو په دې پنجو کې کاڼې راوړو، په دې سر یې پرې ور واچول. کارغه سر وچپېدو، مړ شو. ودوی دا خو اسانه مرګ دی. حابیل هسې ورته څه نه وي، هغه یې سملولو، کاڼې را واخیستو، په سر یې کېږوا. بیا په دفن نه پوهېدو، یو کال یې په اوږه باندې ګرځولو. دا هغه معذب شو په حیرت سره. ګرد سرګردانه به ګرځېدو چې اوس په دې څه وکړم. یو کال بعد بیا فبعث الله غرابا یبحث فی الارض. دو فرشتې دا کارغو په شکل باندې راغلي، یا خپله کارغانو، یو مړو یو ژوندی و. بس هغه ځمکه یو کنستا هی پکې واچولو، دفن یې. نو دوی چې و خو دې کارغه په شان هم ما سره دا سوچ نو، بیا دې دفن.
واقعا دلتا بیانول دا قابل و دا حابیل چی دا پدے کی دا چی ناقض دا عہد معذبی گی پتحیر سرا لکه چې هغه قومیان د جهاد نه پاتې شول معذب شو په تحیر باندې چې تهونه خلاف او بل دا واقعا چې بیانېږي په دې صورت کې بنی اسرائیل قبح را روانېږي یو قبح دا او بېهوده قتلونه کول نو د قتل اولین موجد چې وی هغه قابیل دی نو ذکر ورته دا حکم بیانوي چې من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا د ټول انسانیت تاروز قیامت د قتلونو ګناه دا قابل ترسي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ولولا پدی باندې بنی اسرائیل باندې خبر آدد وزامنو دا آدم علیہ السلام بالحق بالقرآن مراد دا حق نا قرآن کریم یا بالصدق آغا وقت کی چدان مناکحت پر صورت کی سر اختلاف اولان جرالا اذ آغا وقت قربا قرباننا چدوالو غرانیز دیکلل قربانی تقرب اللہ حاصلو پا قربانی باندی فتقبل من احدهما پس قبول کلیشوا دا یود دی دوارنا چی حابیلو او قبول نکلیشوا من الاخری چی قابلو دوڑ قربانی روڑا نپارا تقرب اللہ او دا شرطی خو قال نوی قابل حابل لرا لاقتلنکا خاما خابت تاکد وزن مطام اے حابیلا قال نو حابل ورتوی لما ولی قال لأن الله تقبل قربانك ولم يتقبل قرباني وتخوى تعالى استا قرباني قبولك وزماء قبول نكلا قال نؤورت هابيل إنما يتقبل الله من المتقين يقينا قبل رب ذو الجلال قرباني للمتقين آغا صادقين بالقول والفعلين صفاجون والد لئن بسطت إليه يدك کچری راوگ دیتا مال رلاس پلن لتقتلنی دیر پارچ تمام ملکی وجن المال را ما انا نئی مذہب باسط یدیا اگدون کے دلا سنخ پلولے کتا تلی اقتلکا دیر پارچ وجنم تا ظلمنام وجدا انی زچی مخاف اللہ یریگم دے لہنا غیلہ چی رب العالمین دے بلا وجدا چی زچی میرادل رمن تبوع لدے خبرین تبوع چی تگیر افتار شیئنی تحمل بارکی بی اسمی قتلی پا گناہ دا قتل زماوانی و اسمی کام او گرفتار شي په ګناه خپل باندې چې مخکې د قتل نه دی کړی وي او یعنی تحمل بار کې پزان ګناه د قتل جما او ګناه ما سبق خپلې پس په نتیجه کې تكون شبوت من اصحاب النار وذلك ربك فرمای دغه نار جزاء الظالمین دین ظالم نے نزکا جزا ردم دغو جن بانی بوقفو کی ندا و مقول رب کریم شی و پا جن بانی وقف مستحسن خدے نکا وقف دیو که نراجح ہوگا چی رب کریم فرماوی لکا سنچی حابیل قابل طویلو کدا ظلم دیو که تبا صحوب النار نئی رب کریم تو مولی ذالک جزاء الظالمین دغه صدا رشتیاون دا جزاء ظالم دا یا پجیم باندې وقف مکوا دا ور مقولات د چانشی د حابیلنا
فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. بیا وقف نه کړه هغه مقوله هغه ورته دا ویلو. د دې جمع او نیمو د دې لوی فواید دای چې اکثر مقولات بدلي. بعضونو کې احتمال د مقولتين وي، کله احتمال د مقوله واحدی دا. فطوعت له نفسه، پس خوخ کلو آسان کلو دلر نفسه نفس ددا سی آسان کلو قتل اخیه و جلد روح کلو دیوت آسان کلو خوخ کلو فقتله پس قتل کا قابله بحابل لرا فاصبحا ان فسوارا پسو گرزد من الخاسرین من المغبونین بالعقوبة الابدیہ فبعث اللہ پس یو کالی بیا پوگا گردولو پس راولی گخل تعالی غرابن کارغا یضحکو فی الارض چیزے کنستا پزمکا کی کنستلی کول پزمکا کی بحث تفتیش و تالاش دیر پار لیوریان چه او خائدہ کارغا ہو دی قابل لرا کیف یواری چه سنپٹ کی دغا قابل سوءت آخیه جساد روح پلن چه او خواهی دا کارغا ہو دی قابل تا چه دے سنگ پٹ کی سوءت آخیه قال قسمی قابل یا ویلتا اے حلاکت زمارا شنداد وقدین اے افسوس زما عاجزتو آیا عاجز و ضعیف امزا ندینا نکونا تسم مثل هذا الغراب مثل لدی کارا اور واریا چی پسپٹ کم سوءت اخی جسد روح ولان عورت آخی فاصبحا پسو گرزید من نادمینا دخی مانتیا کون کنا پدی خبر باننی چی دایو کالمی ولی پوگو گرزاولدن دا نادم چی گرزیدل دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وائی چی نادم پدیو چی مالم یواری عورت آخیه سانتا دایو کالمی ولی نپٹاولا چی پوگا میں گرزاول ولم يكن نادما من اجل قتل قابل حابل ظلما فدیبا نادم نو معانقلا فاصبح من النادمین من اجل ذلك دوجه دغه یو کال ګرځولنا چې یو کال یې سماولي پټه نکړه پدی باندې پیمانو یا اس ما بعد سره لگا من اجل ذالک دوجه دغه قتلنا كتبنا لبني اسرائيل من حکم کړو په بني اسرائيل باندې كتبنا من حکمنا انه یقینا شانداد من قتل نفسا بغیر نفسنا چاچے قتل کے او نفس قصدن بغیر د نفسنا بغیر قصاص نفس او بغیر فساد فی الارض یا بغیر د فساد نہ پزمکا کے چقطائی طریق نہ فساد پزمکا دوری یا مراد د فساد پزمکا کی مراد کے شرکیات پر ولے کفر و شرک دے بے مشرکم نو چ فسادی گڑو پزمکا کی ارتداد صورت او یا فساد فلر چکم نے قطعی طریقی دا قطعی طریق بغات او یا قطعی طریق چلارش لئی من قتل نفسا بغیر قصاص نفسنا او بغیر فساد فی الارض بغیر شرک و بغیر قطع الطریق فکأنما گوئے کدا داسی سولک قتل الناس جمیعا چی وزلی خلق پغوندہ باندے ندی سمانا رچیونا پس چامل کنو کانما قتل الناس جمیعا یومانا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہوئی تاویل ذکر کئی چمان قتل نفسن کی مراد دا نفسنا نفس دا پیغمبر دے یا نفس دا امام و بادشاہ عادل دے دا عادل بادشاہ او یا دا پیغمبر او دا وارث دا پیغمبر نفس لکه معروف دا چی موت العالمی موت العالمان دا عالم مرد دا عالم مرد دے من قتل نبیا و امام عادلا فکأنما قتل الناس جميعا
هكذا من احیا نفسنا یو پیغمبر چا واجو د بچ کو امام عادل واجو صحیح عالم وارث وجلو د بچ کو امداد ورسره وکړه فکأنما احیا الناس جميعا مداخلت چې ژوندۍ پاتې کیږي په ایمان باندې دوی کې د ژوندۍ پرېږي او په مرګ داغه باندې چې خلق مړ کیږي معنا دا موت د ټولو دی نه هغه باطنی مرګ دی معنوي دویم قول امام مجاهد هغه دا من قتل نفسا وانتهك قتلها چا چې نفس مړ کړ نفس عام مراد دی خو بیا دا قتل د رسخو غاڼه دې صورت کې انتهاک د کبیره چې کوم نه عند بعض العلماء کفر دی فكأنما قتل الناس جميعا څنګه فكأنما قتل الناس جميعا في الحكم والجزاء چاچه ټول خلق وزلی فجزاه جهنم خالدا فيه دغه شانت هغه انسان چاغه یو سړی وجله من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيه نو که یو د ملک قصدن او بیا د قتل سپګنن او جهنم له مخلدن او کټول ملکم جهنم له مخلدن نو فكأنما قتل الناس جميعا دغه په شان دی په حکم په جزاء کې درین تاویل بعض علماء وی چاہا مختص ببنی اسرائیل بنی اسرائیل په دین کې دا مسله وا چې یو انسان قتل دا د ټولو د قتل پشان څلورم تاویل من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فعليه القصاص فكأنما قتل الناس جميعا فعليه القصاص یو سره چامل کې په د قصاص د لکټولي چې وزلی په د قصاص دا څلورم تعویل کو واخستل شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رایا دا غندا هغه وایي چې یو سره لوی جماعت ملک نو بیا ته وخت بیا چې کوم دې دیت نو کدا یو انسان خو د یو بدل ګرځيږي 500 خونه ګرځي نو خلاصه دا چې یا پیغمبرانو وجل مراد دی ګوې کې خلق ملک معنی مرګ او یا کيوي ملک او دې سپکو غنا پشان تر دې چې ټولي وزلي وي په جزاء کې چې خلود ته او غضب ده او یا دا حکم مختص پر بنی اسرائیل دی ومن احیاها چا چې ژوند پر خو نفس لرا یعنی ترک قتل النفس دا احیا شو یا احیا دا چې اولیاء د مقتول لا پورته شي قاتل لراتو کې قاتل معاف کی دا احیا شو یا یو انسان خلق وزنی دے سبب دے احیا جوړ شي دے تن اخلاص کی فکأنما گوئے کہ احیا الناس جميعا زندی پر خلق تولن نوما و تعویلات بدل تمامات امام عادل و پیغمبر و وارثان داغی چتو منجی داغی فی سبب دخلاصی گوئے کہ خلق زندی پر خدل و حیات معنوی سره ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات فما خابت تاكد راغلو دی بنی اسرائیل تا استازی پیغمبران زمانگ بالواضح دلیل و معجزو سره بے یقینا دیر دلیل کتابنا بعد ذالکا رست دے رسال رسولنا ودی فی الارض پزمک کی لمشرکونا خاما خاص زیتی کون کے قولا چی شرک دیں لمشرکون مانا لمشرکون پاقوالی کی رو زیتی کولو چی شرک تبدل اور دا فسادیانو جزا خی خطای طریق دا پارا سزا صدا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله یقینا
جزاء هغه کسان یحاربون الله چې جګړه کوي د خدای تعالی سره او رسوله او د نبی علیہ السلام سره یکفرون بالله ورسوله ويسعون دعوة معنا دعو بانکا یا انما جزاء الذين يسعون في الارض او يسعون في الارض سعی کوي پزمکه کې فسادا يسعون في الارض فسادا فقهاء کرام وایي چې دا په حق د قطع طریق کې ده لارې تروي ډاکې کوي غلاګانې کوي د لارې غل یو د کورونو غل وي السارق والسارقه داوی سزا چې کوم دینو تقطع ایدیهما رست را روانه ده پایت نمبر 38 کې دا قطع طریق ده لوی مفسد داوی لارې شلون کې د لارې ډاکو سلور صورت نیدو دا یو صورت دا دے چه بلی موزلے پیسین کے اخستیوین سزا ورکاو یسولبو ادامی کا دویم دا چه قتل کڑے قطع طریق دے لیکن پیسی تے اخستین لنیو قتلو مرداد ادو دلے سی دریم دا قتل نه دې کړه خو پیسې ته اخستې د خلکو نه دا په ثابت شو په قضا کې نو ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف لا سوختي الټا خلاص چپخوا څلورم دا پیسې نه دې اخستې قتل نه دې کړه خو اسی ملګری دې گرفتار شون د ډاکوانو مرګره دې مقطع طریقو نو دا غره پارا سزا سشیر او ينفو من الارض او ينفو من الارض يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا فقهاء کرام نے قطع طریق سره لګي خو الفاظ کې عموم شته الفاظ عموم دار چې دا اولیاء کرام و دشمن چی کم دے ادام سو کی یحاربون اللہ و رسولہ کراغلی بخاری شریف حدیث دے من عاد لی ولیا فقد آزمته بالحرب مال جنگ علامت کڑے نو مخالف دولیاء کرام یحاربون اللہ و رسولہ و یسعون فی الارض فسادا دی فقهاء کرام چې کوم دی عالم د معانی الآیه ولا حدیث دي او اداره قطع طریق سره د جزا او سزا لګو جزا د دوی دا د یقتل دا چې قتل لیکړي شي په دې شرط باندې چې قتل لیکړي خو مال نه دی خستین او یصلبو یا دې اعدام کړي شي چې قتلم په ثابت شي او مال نه خست یا دې قتل کړي شي لاسونو خپل رین خلاف الټا خلاص چپختا کمال اخستی قتل نی او ينفو من الارض یا دې وشل لشي لزمتنا امام شافعی رحمت الله علیه نفی من الارض تو چې بجلا وطن نکړي شي خپل کله دې په باندې کړي شي امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی مراد دا ينفو من الارض نچ کم دے ایحبسو فی السجن جیل تا دیوا چولشی جیل تا نفع من الارض ویدانو دا چی در کلی نیو شاڑی کلی نخو چی رو شاڑو داری لاڈا کوتا جوڑو تو بل کلی تا بلارشی بل کار بنا کئی بیا خل کلی که خساڑے شرمی گی دا سمر ڈاکوان چی ڈاکی کئی کلی کئی نکی بل زیتے زی چما کلیوال گاوندی سکنیو نگوری زمن دا عمر فاروق صاحب کې دا مسله راغلی و تقریب عام په مسله کې هغه جلد می اور کړیو به تقریب عام ور کړیو هغه له دا کوټی جوړ نو دوی ول زو بیا دا کارونه کوي نو ذکر عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ترجمه کوي ينفو من الارض ان يحبسوا في السجن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پدې کې متفرد نشان د ابن عباس سے قول موجود دی چې يحبسوا في السجن ذالک دغا دوی دا پارا خزجن شرمندگی دا پی الدنیا البته دوی دا پارا پی الاخرت عذاب عظیم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اصل لری اغدا
چې دا څومره حدود دي دا مکفرات نه دي بلکې مسترات دي. حدود مکفرات نه دي مسترات دي. د دې سمانا دا حد کری غلط ورک لاس کې ټیکټ کا. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی دا ګناه رضینا دا مستر دا معنا دا دې سړی طبيعه د پاره سارق مو وایي مزدن د سارق نوم کړ اور د ګناه باندې پرده رااله. نو مکفرات زناکار کو په درو والے شنو وېدا درځي دو وجنو چې ګناه به رځيږي. اب گناہ رجدل چکم دی غبیا پا توبہ و استغفار باندے دی کہ توبہ ویست خدگی نہیں پا دورو والو نہ ختمی. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ وائی چی حدود دا مکفرات دی چی حد والے سزا ورکلے شو گناہ پلا ختم شو زڑا گناہ ختم شو. دلیل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا آیت دے ذالک لهم خزي فی الدنیا ولهم فی الآخرة عذاب عظیم. گورا توبه وینستا پتای طریق د پاره حد ورکړې څخه رب کریم وې د دنیا شرمندګی دا آخرت کې لوی عذاب نور موت ساتلې. نو کدا چې مکفر وینو آخرت کې عذاب ولې ملایي کار و چانه و. دویم دلیل آیت نمبر 38 تلال شي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ عزیز حکیم. رب کریم فرمائی فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ يتوب علیہ. چاچی بے توبہ ویستر دی اغلام وستو اور صالح کا عمل خلا ان اللہ غفور رحیم. بے در انسان تا نبیر توبی ذکر ولی رازی کچرتا دا حد پخپل مکفر وین سرقین بعد توبی ضرورت نہ ہو. الہوی فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ يتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. نو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اصل دا دے چې دا مکفر دے مستر دی خو مکفر نه دی. الا الذين مگر کسان تابو چې توبه وستا په کوم حال کې من قبل ان تقدروا علیهما من قبل قدرتکم علیهم مخکره تسلط تاسو نه پاویوان دي. اے مجاہدینو اے دا امارت اسلامی والا ستاسو آمرین بالمعروف و ناہی عن المنکر اگو الا پہ قادر ندی سڑے گرفتار کړي نه مخکې داغې نه توبه وستا گرفتار نه کا قضا او داغې نه مخکې توبه دې کارون نه وستا او سم سړی شو او رستو بیا چا شکایتو که چې دغه یو وخت کې ډاکا کړی و نو بیا پاغ مؤاخذه نشته او کچرته ونیول شو بعد ان تقدروا علیه خدای قضا تر ورسول امر المعروف ولا ونهو وراغینا بعد توبه وباسی نا بدا توبه تا دا توبه ته د نور کې عند الله ورکی وعند القضاء نور کی قضا کے بغل وسوسو ورکولے کی. فعلموا ان اللہ غفور رحیم. اشعار کل رب ذوالجلال لقدرت تام سرم غفور الرحیم نو اے قاضیانو قبل القدرت و تسلط تاسو نه چې دا کسان مو گرفتار کړل نو تاسو بخون کې شی معافی کوي تاسو دیو وخی سزا موت کوي بعد التسلط کی کم دے لیا اور کئی ہوتا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیہ الوسیلہ. سورت د مومنانو د اصلاح لپاره ده. ضمنی ورته د کتاب او قبح بیان کیو مومن داغې نه بچي. اے د ایمان والا اتقوا الله اخشوا الله. اوس دا تقوا یو لوی څه ده بس دا مقصود دی اصل کې لکه مخکې تیر شوي چې تاسو ته او تاسو نه مخکې قومونو ټولو ته موږ امر کړی چې ان اتقوا الله. لیکن ثبات په تقوا باندې دا انسان کولی نشي بغیر د توسط د مشایخونه ځکه ورته وایي چې وابتغوا الیه الوسیله او غلطوي د ذات له وسیله. وسیله کله راځي په معنا د تقرب الی الله سره مصدری معنا ده قرب الی الله.
امام قتاده رايلا چې مراد ته قرب الله دی. دویمه معنا دا مراد د وسیلینا آلت یتوسل بلا الغیر، هغه آلدا چې غیر ته نزدېکت راځي. نو کله وسیلینا مراد اسم علوی آلد قرب الغیر، او کله وسیلینا مراد مصدری معناوی قربت فقط. نو دا آیت یو معنا دا چې وابتغوا الیه التقربا، دی رب ذل جلال ته نزدېکت ولټوئ. په څه شي باندې دا بیان نشته، په څه شي ولټوئ؟ دا خدای تعالی ته ځان نږدې کوي. په څه شي نږدې کوي؟ که په عمل کې په زواتو دا مسله نه چلل شي. دا مسله تا طبيعه رسول روانه دی. آیت تفسیر در ترازی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والا خدای تعالی نو ویری کونوا مع الصادقین، د صادقین اولیاء معیت او هم مجلس وکئ. نکونو مع الصادقین د وقت الیه الوسیله ترجمه ده چې الله تقرب اولټوي خو په معیت د صادقین باندې اولیاء سره کېږي. کم قرب چې په معیت د صدیقین او انبیاءو کې دی، هغه قرب په عمل کې نشته، هغه اندازه قرب. اگر که عملم علی د قرب الله دی، خو څومره قرب چې په صحبت الصالحین کې دی، دومره قرب په اعمالو کې نشته دی. تاسو ګورئ د دنیا عظیم زاهد چې تمام عمر روزي ونیسي، تمام عمر تهجدونه او قیام الليل کی، خدا د هغه صحابي سره په درجه کې نشي برابر دی کوم صحابي چې وحشی رضی الله عنه دی چې یو کرته رسول الله مبارک ملاقات کړی دی. لکه چراغ ایمان وروړو، نبی علیہ السلام د حضرت حمزه رضی الله عنه د شهادت کیسه پوښتنه وکړه چې ما ته چا ویلي چې تا وجل لګي کیسه راته وکړه. هغه کیسه باندې ولا امام الانبیاء علیہ السلام په سترګو کې جړلې. په اخر کې ورته وی غیب عني وجهك یا وحشی، وحشی ایمان دې مقبول دی خو مخدرانه پناه کا، بیا ما ته په مخه مرازه اسنه چې تر مخامخ شو ما ته زما تر آیات شي غصه مې در پزړه کې رانه شي، ایمان کې به خلل راشي. نو وحشی رضی الله عنه په تمام عمر کې رسول الله مخامخ دیدار یو کرتے کړي. دا د دنیا لوی زاهد چې راواخلې چې دا ټول عمر قیام الليل کړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څلويخ کال د ماخستن پاوځس د سحر مون معروفه خبر ده د په شان ته لوی اولیاء چې راجم کې د وحشی رضی الله عنه مقام ته ورسېد. نو که مسله د عمل وي، خو عمل خو نور خلق ډیر داسې شته چې جزئی اعمالو کې به ډیر روزي نیولې او ډیر زهد او شینه به کړی. او خبر د معیت د صادقین وا چې کم معیت حضرت وحشی ته حاصل دی، دا معیت بل چاته نه و. نو قرب الله او عملم علی قرب دا حکم قرب چې په معیت د صالحینو کې دی، عمر قرب بیا په اعمالو کې نشي. د یو معنا د وابتغوا الیه الوسیله وابتغوا الیه التقرب، دا معنا چې شی آیت ساکت دی، خام آیت نه استدلال به زمونږ دی او نه د دی دی. خدای تعالی ته نزدېکت ولټوي په څه شي؟ دا معلومات دلته نشته دی چې بالزوات عام بالاعمال دا نشته، دا وته به نور زموږ ثابت دی. آیت وخت دومره درته وایي چې الہ ته ځان نږدې کا، په څه شي به نږدې کې اوسه مال تبل جے کی وی چی ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. نو پاغیم نزدیک چی معیت دا صادقین لے زواد تی، او پا اعمال نزدیک چی زیق زید ارتوائی چی واستعینوا بالصبر والصلاة، فصبر بانی و کمانزون بانی رب کریم نمددون وغوالا دا مالی دا قرب اللہ. دویم معنیدار چی وابتغوا الیہ الوسیلہ ولټو دی رب ذل جلال تعالی د قربان یو خما تقرب بل علی د قرب داسی علی ورته ولټو چې هغه علی د نزدېکت وي. دلته اوس اختلاف دی، پنځ پیریان او بیان څومره مخالفین د توسل چې هغه وایي چې علی د قرب الله عمل او منځونه دي، خو زوات ندي، پیغمبران ندي، اولیاء ندي، دی علی دا قرب اللہ ندی. یرا کچا کی عقل وی او گریوان کے سر ټیټ کی خپل ابو ضمیر فیصله ورکړي چې دا خبره ده که غلطه خبره ده. یو سړی وی چې زما د مونږ ما خدای ته نږدې کولې شي،
خو محمد رسول الله علیہ السلام ذات می نشي نږدې کولای ردینه لوی د بيدینه خبره وبله کوي د دوی د خبرې مقصد دا دی بنیادی اختلاف په دې کې دی چې مونږ وایو علی د قرب الله هم زوات دي انبیاء علیهم السلام او کرام او هم اعمال دي نو ځکه توسل بالعمل و بالذات جائز دی او دوی وایي چې علی د قرب الله اعمال دي خو علی د قرب الله زوات نشي جوړي دا بنیادی اختلاف زمونږ دی نوبتغو لټوي د غذا تعالی د قرب علی د قربان دسي آلات لټوي چې تاسو نزدیکی هنمونږ وایو چې علی د قرب الله معمل له فاعمالم توسل نساء او علی د قرب الله زواد دي اوس دلته وسیله مطلقه رااله مطلق کې دوه قاعده معروف دي یودا المطلق یجری علی اطلاقه شمول د حکم کل افراد تسیان وی دویم دا چې مطلق صرف کې فرد کامل تا یو فرد مرادی کې نورنا تدافق کاری کا صرف فرد کامل تا کې یو به مراده که په خپل اطلاق جاری کې شمول د حکم بطول تسیان وی اوس یو مراده کې ټول باندې اطلاق جواب تطبیق پچ مولوی کړه په نقطه کې وګورئ مطلق پچ ذات دې کو وصف دې کدا مطلق چر تضاد نو صرف فرد کامل تو کوي او کدا مطلق چر توصف نو په خپل اطلاق جاری کوي ممچو قتل الوسیله دل تدا مطلق وصف یا ذات مال وصف صرف ذات نو که اسم اعلی ذکر خو ذات مال وصف او که تقرب معنا ذکر نو صرف وصف او کله چې مطلق وصفی نو په خپل اطلاق به جاری کې شمول د حکم مکل افراد تسیان وی ولته خدای تعالی د قرب الله عامدا کبل اعمال وی کبل الزوات وی طول وی صحیح شمول د حکم دوه افراد ترا او دا وقت الیه الوسیله بالاعمال دون الزوات دا دون الزوات کې لګنا سوخایا کدا استثناء د دون الزوات امام الانبیاء علیہ السلام کړي مقبول د راس والعين کم صحابي مبارک ویلي چې دون الزوات بالراس والعين مقبول را کم یو فقيه ویلي د ابن تیمیه بغیر چې مخکې کم فقيه ویل بالراس والعين مقبول را او کنا دون الزوات قد چاویلې نه پن پیره کاکا ته ذخیرته نوای نه جب کې دروا چا ودا مونږ مقبول نه دون الزوات قید نشي پیدا کولی او مطلق یجری الاطلاقی کل افراد تشمول د حکم البته علامه کوثری رحمت الله علیه وی چې دا په مطلق جاری کا اطلاق باندې جاری کړه مطلق ټول ته حکم شامل وی کدا سن کې نو به بزم داسي وایم چې مراد د وسیلین زوات او اعمال ندي هغه دلته سم غوسه شوی من حت التقول په مسل توسل کې وی زبوم چې به مراد ته زوات دي او راجح هم دار چې مراد ته زوات دي ځکه وای په وسیله باب کې د اعمال دومره شهرت نشته څومره چې زوات وي او بل دلیل پیدا چې اتقوا الله وكونوا مع الصادقين التصادقين زوات دي اعمال نه دي کونو ما صادقین دو وقت غل الوسیله په ځای باندې بل ځای کې تفسیر واقع شوی دوی بیا سوی چې مونږ دین استدلال د توسل د جواز کوو دې کې 15 غنټه بحث ما مناظره ترس کې کړی دی ادله او احادیث او روایت ذکر شوی دي دوی بیا سوی ملذون الصحابه الى اليوم چا د وسیلین زوات ندی اخستی کنور کتابونه در سره نه ملذون صحابه الى اليوم عبد الحی لکنوی سے بمراغه شرح وقایع چلاړی طالبانو سره کور کې پرتای په دی اوله پاڼه کې وګورئ المتوسل الى الله باقوى الذریعه اماتن وی المتوسل الى الله باقوى الذریعه دی اقوى الذریعه باندې عمدۃ الرعایه حاشیه دو وګورئ ور باندې هغه وی مراد د اقوى الذریعه نه توسل پیش کول دی خدای تعالی ته وانتصال امره تعالی
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. وای دا د دې آیت امتثال کړی دی، ځکه دا خبره کړې ده. نو بیا وایي چې والاحادیث دالة، حدیث دال دی په جواز د توسل بالاعمال والزوات سره. حدیث دال دی په جواز د توسل بالاعمال والزوات سره. دارنګ تفسیر روح البیان په دې کې وایي چې والمراد من الوسیله علماء الحقیقه ومشایخ الطریقه، پیران مبارکان او صحیح حقانی علماء ته مراد. دارنگی تفسیر ساوی پا دیزے باندې لیکلی دی، تفسیر خازن، چې بعض خلق په معمولی خبرو زیارت و احباب اللہ باندې خلقو تشرک و مشرکان وائی، ویدا جہالت داغی خلقو دے، بلکہ زیارت دا احباب اللہ و دا اولیاء و مزارات و تطلل چکم دی، دا حب فی اللہ دے، دا خدایت رضا پارا دا اولیاء و سرمین دا داوی پا دے کے داخل. وجاہدو فی سبیلہ، اور جہادن کوئی پلار رخل تعالیٰ کی اطاعت اللہ لعلکم تفلحون. نو فلاح دا پارا اتقوا اللہ، یہ ایمان سرش، بل تقوی، بل ثبات پا تقوی بانی پا توسل، بل جہاد، ہم مع النفس ہم مع الکفار. اس داخل مومنین شو، اس کفار سوک دی. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، کچری وی دوی لره ټول هغه چې پزمکه کړي غونډه، ومثله او مثل د دې ماحول د سره وی د چند د دنیا را ټول د دشي بل فرض لیفتدو د پاره چې فدیه کې ورکې فدیه کې ورکې به په سره پاره د خلاص د نفس پلا من عذاب یوم القیامه ما تقبل قبول بنکلیس منهم د دین دغه فدیه او دوی د پاره عذاب الیم وجیع. ماشین وګورئ، ماشین وګورئ، ټانکی وګورئ، ډکه دا ودانه کړي. یریدون ان یخرجوا من النار، دی بیراده لري، سیریدون مستقبل له حال معنا نه ده. ورځ د قیامت کې چې جهنم ته ورځول شي، یریدون دی بیراده لري چې اوذی من النار. الہ فرمائی ما هم نبیدی بخارجین من النار، او دی لپار عذاب مقیم دائم لا انقطع. واپس احکام تلاړه. قرآن کریم ناشنا تبلیغ و دعوت تے، کله اصلاح د عقیدی وی، کله اصلاح د عمل وی. مخکې اصلاح د عمل وچی سوک ساعی فی الارض فساد وی، خطای طریق وی هغه ته دا جزاګانې او سزاګانې ورکړي. بیا اصل مسئلې ته جهاد راغی چې ایمان او تقوا او توسل او جهادونو، او بیا وعید د کفار راغی، واپس عملی اصلاح را. والسارق والسړی والسارقه غلقذا فسقط ایدیهما ایمانهما خلاصون د دواړو، لاسونو د دواړو مراد ته نه خیلاس دی. دا چې مراد ته خیلاس دی دلیل په څه دی؟ عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه قرأت دا ایدیهما په ځای باندې راځي فقطعوا ایمانهما، او قرأت شاذ خو یا نازل من الله وی، که نازل نه نو ترجمه آیت خووی. جزاء بما کسبا، پاره د بدل او عقوبت او سزا دا هغه څه چې دی کړی دا. نکال من الله، دا عبرت دے لجانب رخ تعالی نا. نکال من عقوبت لهم دے و عبرت لغیرهم، دوی تا عذاب دے و غیر تا عبرت دے. واللہ عزیز غالب ذات بالانتقام دے، حکیم خاوند حکمت، او یا حاکم دے چی فیصلہ قطعی اکلا. فمن تابا چاچر جو اکلا دا غغلان و نور گناہ من بعد ظلمی من بعد سرقتی، واصلح و صالح کا اعمال خلا، یا اصلح زان صالح کا پرد مسروق سرام، مسروق برطورک لذکا چدا حق الغیرو، فإن اللہ یتوب علی ان اللہ غفور رحیم بخنبو کی. اس دا خبر چی سارق تا گناہ معاف کی، ندا دمرلوی خبر خونو دا الہ قدرت تام لری. مجرم دے چی معاف کئی پل وقت پل اختیار دے. علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض،
نو چې دومره قدرت تام لري بس دغه خوخه ده يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ولذلك اله العالمين على كل شيء قدير. یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. دا حصہ ثانیہ د سورۃ دا پدې کې اثبات او رسالت دی. دا حصہ ثانیہ تر آیت نمبر 65 پورې آیت نمبر 65 پورې دا مشتمل ده په بابینو باندې. باب اول آیت نمبر 50 پورې پدې کې زجر د منافقینو د يهوديانو دی او لس قباحتونه ذکر کیږي چې يهود او منافقان پکې شریک دي. یو صاعد په کفر کې یسارعون فی الکفر، بل ایمان لسانن دی او کفر قلبن دی امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، بل جاسوسی دا سماعون للکذب، بل تحریف الکلم عن مواضعه، بل قبح اکالون للسحت قولن کے سد دی، بل ترک امر بالمعروف او بل چې کوم دې دارنګي ترک د نهي عن المنکر دا ندی بیان. یا ایها الرسول لا يحزنك الذين او تسلید محبوب دا خفدن کتاب آغا کسان یسارعون یبادرون جلتین کی فی الکفرین وکفر کی یعنی معنی فی الولایت مع الکفار مع اہل الکفر و دوستے کرالی کفر سرا سعی کئی. ان الذین المنافقان اغنا قالوا چوائی آمنا بافواہهم حال دا لم تؤمن قلوبهم ظلم ایمان ندروڑے. ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين هادوا معانقه د مختصر ولګي دا ثاني سے ولګوا دا